زه هم کوربی یم او هم هغه ده چې په کاټ کې لیکلي وو که نه سترګې په لارو کې تاسو ټولو ته مونږ سترګې په لارو ښه ده چې راغلی خدای هم دغه شانتې ځلېدلي ښاغلي او سپېڅلي ساتنه او یقین وکړئ چې نن زه په دغه غونډه کې په دې خوشحالۍ کې کاشف لیوني ته ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ د ټل د سیمې نمایندګي پکې وشوه زه سایل جان ته چې زموږ د پټګرام راغلی مېلمه دی هغه ته ډېر خوشحاله شوم بیا موده پس مې ورک ملګری ورک یار ډاکټر پروفیسر اقبال شاکر صاحب ولیدو صالح صاحب مې ولیدو عطا صاحب مې ولیدو نور زموږ تکړه تکړه ملګري او دا عجیبه خبره دا ده چې د محترم عثمان ولسیار موږ ورته د مینې ماماجي وایو د هغه د پی ایچ ډي د ډیفنس نه وروسته زما په خیال زه یې اول ځل لیدم نو عثمان ماما د دې سټیج نه د پی ایچ ډي د ډاکټرۍ د ډیفنس د کولو مبارکي هم وایم او تاسو ټولو ته بختور شئ چې دغه شانتې ملګري په پښتو ادب کې ډاکټریانې ترلاسه کوي اوس ورو کوشش کوو چې په خبره ځان پوه کړو بیا چې موږ کله دې وطن نه ځو زموږ راتلونکی نسل به په دې پوه شوي چې زموږ دا مشران په خبره پوه خو چونکې د مبارزې وخت ورسره نه و دا کومه کیسه چې په دې پښتون وطن روانه وه د دې د جوړېدو موږ صرف سوال کولی شو که بیا زه ډېر زیات په دې خوشحاله شوم چې فضل زبان عبید صاحب چې د پښتون وطن د سندرې د غزل د شعر کوم ښایسته او سپېڅلی نوم دی هغه زموږ سره په دې محفل کې موجود دی نو هغه ته هم هرکلی وایو مینه ورته وایو او ډېر زیات خوشحاله یو تاسو ټولو راغلو ملګرو ته ساز خان ته بیا چې د کمال خان کورنۍ څومره د کزنز دي زموږ د ډېر محترم مقرب خانجي زوی زلان د هغه ویرونه خدایونه مې ولیدل دا زموږ دلته دا کورنۍ دي دا ملکڼ سوات او بخیل او تانا او شیرګړ دا ټول داسې دي لکه زموږ یو خویندې وروڼه خو د دې نږدې سیمو د دې لرو سیمو راغلو ټولو مېلمنو ته هغه د هنر سره تړاو لري که د شعر سره لري که د رښتې ملګري دي که د وینې دي او که د مینې دي ټولو ته بخیرالي مینه او احترامات وایم کمال خان سندره هم وي تاسو ته هرکلی هم وي زمونږ څومره چې هم هلکان دي د پښتو د موسیقي چې پې ښایسته ده د ساز غږونکي چې دي د دې ټولو که زه نومونه اخلم نو رانه به وخت اوږدېږي هم بلکې د یو کس ملګري نوم رانه پکې نه راځي زه به خطا کېږم نه او خانزیب ته هرکلی وایم د خانزیب دپاره ستاسو د ټولو د مسؤلو ټولو دوستانو نوید جانان را سره په رباب باندې ملګری دی د دې نه مخکې اسرار رباب غږو د دې دواړو ربابیانو لپاره دومره لاس وپاخه وه چې دوی ته پته ولګي چې دا د دوو کسو پړقا ده د یو نه د دوو کسو زموږ د دې 64